د پاکستان د پوځ مشر فیلډ مارشل عاصم منیر دا وخت د ایران په دوره دی. عاصم منیر تهران ته د اچانک داسې زر دوره ولې وکړه؟ پوره حقیقت تاسو ته وایو، زموږ سره پاتې شئ. دا وخت د نړۍ ټول هیوادونه او په خاصه توګه امریکا د عاصم منیر د دغه دورې د نتیجې په انتظار دي چې مخکې څه کیدونکي دي. عاصم منیر څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په یو وخت کې د پاکستان د پوځ د استخباراتي ادارې یعنی ISI چیف هم پاتې شوی. د ځینې سرچینو او ذرایعو تر مخې عاصم منیر ته چې زیات مقبولیت میلاو شوی دی، هغه هم کله چې د پاکستان په پوځ کې د ISI چیف و، ځکه چې دی په جاسوسۍ کولو کې ډیر زیات ماهر دی. او دا زه نه وایم، دا د جیوپالیټکس او د ډیفنس د دنیا چې کوم تجزیه‌کاران دي، کوم پوهان دي، دا دعوی هغې په خپله لري. ورسره په دې وخت کې د عاصم منیر په دغه دوره باندې ټوله نړیواله میډیا او په خاصه توګه مغربي میډیا او د امریکا خپله میډیا هم دا ادعا لري او دا دعوه پیش کوي. په یو ډول موږ دا هم ویلی شو چې عاصم منیر که په اوسني وخت کې د پاکستان د پوځ مشر سرلښکر دی، خو د دې سره هغه یو پوځي جاسوس هم دی. دا وخت د عاصم منیر په دغه موجوده ډیولپمنټ د ټولې دنیا میډیا ډیر تاوده بحثونه کوي او په هغې کې یو دا خبره هم بار ډیسکس کیږي چې عاصم منیر په خپله خوښه تهران ته نه دی تللی، بلکې هغه د امریکا په امر تهران ته د یو خاص مقصد او میشن ترسره کولو لپاره تللی دی. لومبی ثبوت خو د دې یو دا هم کیدی شي چې که عاصم منیر په خپله خوښه د تهران په دوره تللی، نو پکار و چې د مخکې نه په میډیا یا د ISPR لخوا داسې څه سټیټمنټ، څه بیان جاري شوی وی چې عاصم منیر به په فلانۍ ورځ په فلاني تاریخ د ایران د تهران ښار دوره کوي. خو داسې هیڅ ډول معلومات مخکې نه و راغلي، چاته هیڅ پته هم نه وه، بلکې د پاکستان لوی خبریالانو ته هم پته نه وه. حاله خلکو ته پته ولګېده چې کله هغه اچانک د ایران دوره وکړه او په میډیا د هغه دغه ویجولز مخې ته راغلل، نو خلکو ته پته ولګېده چې د پاکستان دغه پوځي مشر فیلډ مارشل عاصم منیر دا وخت د ایران په دوره دی. اوس سوال دا پیدا کیږي چې عاصم منیر داسې اچانک ایران ته ولې لاړو؟ عاصم منیر څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ډونلډ ټرمپ په دې وخت کې خوږ ملګری دی، د هغه سره یې تعلقات ډیر زیات خواږه دي. همدغه وجه ده چې هغه د ټرمپ ډیر فرمانبرداره هم دی، لکه څنګه چې یو نیم زوی د خپل پلار په زامنو کې د ټولو نه زیات فرمانبرداره وي او د هغه هره خبره مني او یوه خبره یې هم ښکته نه غورځوي. عاصم منیر هم د ټرمپ په وړاندې د هغه دا رنګ فرمانبرداره دی. د ټرمپ هره خبره داسې مني لکه څنګه چې یو فرمانبرداره زوی د خپل پلار هره خبره مني. ځکه خو ورته دغه ذهني ناروغه او جنجالي ټرمپ د خپلې خوښې فیلډ مارشل وایي او خپل نږدې دوست یې هم ګڼي. حقیقت دا دی چې عاصم منیر صدر ټرمپ تهران ته د خپل یو استازي په توګه باندې ولېږدولو چې تهران ته لاړ شي او مخکې د ایران د اندروني سیستم پټ او خفیه معلومات راغونډ کړي. ټرمپ دا غواړي چې په دې وخت کې د ایران مهمې پریکړې څوک کوي. آیا مجتبی خامنه‌ای چې د ایران سپریم لیډر دی، د ایران فیصلې هغه کوي؟ آیا مجتبی خامنه‌ای د دې جوګه دی چې هغه په دې وخت کې هم ویل کیږي چې هغه په اسرائیلي او امریکایي بریدونو کې سخت زخمی شوی دی او په دې وخت کې هغه په یو داسې روغتون کې دا وخت د هغه علاج او درملنه روانه ده چې هلته ډیر سخت او کریټیکل ناروغان داخليږي. یعنی مجتبی خامنه‌ای هم په داسې حال کې دی چې هغه دا وخت د ایران حکومت نشي سمبالولی. ځینې دعوی د ایران د سپریم لیډر په اړه مخې ته دا هم راځي چې
هغه بالکل په یو کریټیکل سچویشن کې دی او د ایران چې کوم حکومت دی هغه د ایران پوځ یعنی IRGC لیډ کوي. بلخوا په امریکا کې دننه هم او د امریکا نه بهر هم د ټرمپ په خلاف سخت ګواښونه او مخالفت ښودل کیږي. یعنی د وخت کې د صدر ټرمپ سیاسي کیریر هم د یو لوی خطر سره مخ دی او داغه سیاسي کیریر په تباهۍ کې د هغه په ناوړه کارونو کې یو ناوړه کار دا هم ګڼلی شي چې هغه بې ضرورت او بې مطلبه جنگ د ایران خلاف پیل کړلو او له دغه جنگ د وجې په امریکا کې ګرانی راغله، اقتصادي بحران او داسې نورې ګڼ شمېر ستونزې په امریکا کې پیدا شو او دا هر څه ولسمشر ټرمپ د اسرائیلي وزیر اعظم نتنیاهو په لمسه وکړل. په ټرمپ په دې وخت کې په امریکا کې دننه خپل امریکایان دا وخت ډېر سخت تنقید کوي، سخت تورونه پې لګوي چې ولسمشر ټرمپ چې کومې فیصلې وکړې دا ښې نه دي. اوس د دغه سخت مخالفت له کبله ټرمپ چې د ایران خلاف بلا ضرورت کم جنگ شروع کړی هغه غواړي چې زر تر زره اوس دا جنگ ختم شي ځکه چې په هغه دا وخت سخت پریشر دی، د سخت دباو د لاندې دی. نو دی وخت کې عاصم منیر چې د صدر ټرمپ تر ټولو زیات نږدې ملګری دی هغه د خپل یو رضاکار په توګه اچانک ایران ته ولېږدولو چې ته هلته لاړ شه او دا هر څه معلوم کړه چې د ایران مهمې پریکړې په دې وخت کې څوک کوي. د عاصم منیر د دې دورې بل مقصد دا هم دی چې صدر ټرمپ څنګه تاسو ته ما وویل چې د ایران سره نور دغه جنګ مخ په وړاندې نشي وړی ځکه چې په امریکا کې دننه په دې وخت کې په صدر ټرمپ باندې سخت تنقید روان دی او د امریکا چې کوم په ریپبلیکن پارټۍ کې کوم خاص غړي دي هغه هم د ولسمشر ټرمپ خلاف دي. ورسره نور هم مختلف قسم لوی اعلی چارواکي چې دي هغه په دې کوشش کې دي چې ولسمشر ټرمپ چې دی نو هغه د صدارت د عهدې نه لرې کړي او ولسمشر ټرمپ په خپله باندې هم اوس په دې پوهه دی چې د هغه سیاسي کیریر ته ډېر زیات نقصان مخې ته پېښېدلی شي، یعنې د هغه سیاسي کیریر ته یو لوی خطر پېښېدی شي. د دې وجې نه هغه غواړي چې زما سیاسي کیریر نور بچ پاتې شي او په دغه بنیاد باندې هغه د ایران جنگ ختمول غواړي، د ایران سره خبرې اترې کول غواړي. خو صدر ټرمپ په دې کې شکمن دی چې د ایران مهمې پریکړې څوک کوي. آیا د ایران له اړخه چې کومې خاص فیصلې کیږي دغه فیصلې د ایران پوځ کوي، د ایران سپریم لیډر مجتبی خامنه‌ای دا فیصلې کوي، د ایران حکومت څوک لیډ کوي او کنه د ایران چې کوم صدر دی مسعود پزشکیان هغه دا پریکړې کوي. صدر ټرمپ دغه معلومات غواړي او بیا د هغې نه پس څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې ممکنه ده چې یوه ورځ یا دوه ورځې پس یو ځل بیا د ایران او امریکا ترمنځ خبرې اترې چې کومې دي د مذاکراتو لړۍ پیل شي او زر تر زره د امریکا او ایران جنگ په مکمل ډول ودرېږي او ختم شي. د عاصم منیر د دغه دورې بنیادي مقصد دا و، یعنی شاید داسې هم کیدی شي، زه نور نه یم خبر، زه داسې کلکه دعوه نه لرم، خو په میډیا کې داسې تاوده بحثونه هم په دې وخت کې روان دي چې عاصم منیر څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د صدر ټرمپ ډېر زیات نږدې ملګری دی، د هغه د خوښې جرنیل دی. شاید داسې هم کیدی شي چې هغه د ایران د خفیه معلوماتو لپاره د یو میډیټر په شکل کې د یو ثالث یا یو منځګړي په شکل کې ایران ته لیږلی وي او د ایران خفیه معلومات معلوم کړي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هغه یو جاسوس دی او په جاسوسۍ کې هغه ډېر زیات ماهره دی. ځینې تجزیه کاران او پوهان دا کلیم هم لري چې هغه شاید داسې وکړي چې د ایران خفیه معلومات انټیلیجنس راغونډ کړي او امریکا ته هغه حواله کړي.
مذاکراتو یا د روغې جوړې یا د جنگ ختمولو په باره باندې هغه دغه کار کولو له لیږلی وي. داسې هم کېدلی شي. خو دې وخت کې د عاصم منیر په دغه دوره باندې په میډیا کې ډېر زیات تود باس شروع دی. ګورو چې مخې ته څه کېږي او د دغه دورې څه پازیټیو نتایج راوځي. هغه معلومات به تاسو له بیا په هغه ټایم درکوو کله چې مزید اپډیټس مخې ته راځي. ستاسو سره به کنیکټ اوسېږو. تاسو هم مهرباني وکړئ چې زموږ دغه پیج فالو کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ سره تماس ونیسئ. زموږ هره ویډیو مخکې شیر کړئ، په هغې کامنټس وکړئ، خپل نظر شریک کړئ او که ستاسو دا ویډیو ریپورټ خوښ شوی وي مهرباني وکړئ لایک یې هم کړئ او شیر یې هم کړئ. یو جهان مننه.